په تیر اسیا کپ کې سریلانکا تلوړی ترلاسه کړه او په پایلوبه کې پاکستان ته ماتې ورکړه. د افغانستان په تیر اسیا کپ کې په څلورم مقام باندې خپل کار پای ته ورسولو او سریلانکا تلوړی ترلاسه کړه. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د سیالۍ کولو پر مهال د ډیرو نړیوالو پام ځان ته واړولو او د راتلونکي شلوریز نړیوال جام لپاره افغانستان خپله 15 کسیزه لوبډله هم اعلان کړه. فضل حق فاروقي له 9 مقام څخه 21 مقام ته راښکته شوی. د افغانستان چاپلاسی توپ اچوونکی فضل حق فاروقي چې پر ټولنیزو رسنیو کې پر شینوګي باندې هم شهرت لري په تازه درجه بندۍ کې له 9 مقام څخه 21 مقام ته راښکته شوی دی. رحمان الله ګربز د 2022 اسیا کپ تر ټولو زیاتې شپږیزې وهلې. په تیر اسیا کپ کې رحمان الله ګربز د اسیا کپ تر ټولو زیاتې شپږیزې وهلې چې شمیر تر 12 پورې رسیږي. ورپسې هندي ویرات کوهلي 11 شپږیزې چې په 2 مقام کې ځای لري. له هغه وروسته د افغانستان بل تکړه نامتو او چاپلاسی توپ وهونکی نجیب الله زادران په 9 مقام کې شتون لري چې 8 شپږیزې وهلې دي. د افغانستان د فوټبال 20 کلنې لوبډلې عمان هیواد ته ماتې ورکړه. افغان 20 کلن ملي لوبډلې د اسیا مقدماتي سیالیو په دریمه سیالۍ کې له فلیپین څخه 0-1 ماتې وخوړله، خو له نیکه مرغه یې عمان ته 1-0 ماتې ورکړه. له دغې ماتې وروسته یې 2 لوبو په ترسره کولو د 3 امتیازاتو په اخیستلو سره د جي ګروپ په 2م ځای کې شتون لري. په بامیانو کې د فوټبال غوره لیګ هم پیل شو. دغه لیګ به د بامیانو په مصنوعي چمن کې ترسره کیږي چې 6 اونۍ به دوام وکړي. د هرې اونۍ په ترڅ کې به 15 سیالۍ وشي. احمد ولی هوتک خپل آذربایجاني سیال ته او جاوید بشارت خپل امریکایي سیال ته ماتې ورکړه. د دې اونۍ مهم سپورتي خبرونه مو همدومره وو. که چیرته زموږ خپرونه پر فیسبوک پاڼه باندې ګورئ خپل نظرونه مو شریک کړئ او که چیرته یې پر یوټیوب چینل باندې ګورئ نو زموږ یوټیوب چینل د سره سبسکرایب کړئ او تاسې کولی شئ نه یوازې د نن لوبې خپرونه د برن پلاس ټولنیزې رسنۍ بېلابېلې خپرونې زموږ په یوټیوب چینل باندې وګورئ، واورئ او خوند ورنه واخلئ. او هیره دې نه وي چې دا خپرونه د ګولډن سټار رسټورانټ په مالي لګښت باندې ثبت کیږي. نو له تاسو ټولو لیدونکو او اورېدونکو او همکارانو په مننې چې تر دې مهاله مو راسره د نن لوبې خپرونه وکتله او هم اورېدله. نو تر بیا چې زه غلام رحمان احمدي ستاسو په درنه چوپړ کې حاضرېږم، تر هغه وخته مو په عظیم رب سپارم هر چېرته چې یاستئ خوښ او خوشحاله اوسئ. الله مو مل شه.